کله چې زه کور ته راسم خبرې به نه کېږي کار به کوو هر سهار د یوه درزن هګۍ خانه ور خرابوي چرګې یې مړې کړې د ځانه وکیل جوړوي که بونسر دواړه زه چې کومه نجلۍ غواړم هغه باید یو تعلیم یافته استعداد لرونکی نظم مراعاتونکی ښایسته خوشحاله خندرویه جذابه اوږدې پښې لرونکی وي وبخښه بابا زما همیشه فکر یې تا هېڅ وخت دلته نه یم پرېښی چې قدم کښېږدم جنت دی زویه که غواړې چې دننه ورسې یا باید داسې کارنامه وکړې او یا په کوښښ کولو سره مړ شې رنتیب ستا پلار دی والمیکي ستا پلار نه دی ته د جندال کورنۍ شهزاده یې اصلي شهزاده چپ زما شړل خلاص و کور ته د راتلو وخت رالی ته څوک یې د رندې په اصلي زوی دا بیا څوک دی 25 کاله کېږي ټول دا فکر کوي چې دی دغه اصلي زوی دی دا بیا څوک دی د ده معشوقه دا ولې تا ښکلی یې موږ مینه کوو د دې نوي ماډل نوم څه شی دی آر آر لکه د راجا مولی موټر دغه خو د خانانو کوچنیانو مشکل دی ستا غلطي نه ده ته د لوبو شی وغواړې دوی ټوله دوکان درته راوړي ته لږ پیسې وغواړې دوی کریډټ کارت درکړي ته ساده شیدې وغواړې دوی پنیر او بادام والا راوړي وروره دې ته وایي وایسته بازي حیران سوله چې ته پیدا سوی د کلو څخه د دې کورنۍ ساتنه کوې ته څه اړیکه ورسره لرې لکه د یو کوچني اول کور د یو نجلۍ اوله مینه د نړۍ تر ټولو قوي اړیکه چې شي د کار پر وخت پوښتنې مه کوه والمیږي زه د دې ماڼۍ باغ او ستا څښتن یم په دې درشي کې چې انګلیسي وایم نو ښه خوند کوي ووځه کنې معاش در لږوم ووځه